بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه موضوع ده په معاشاتو باندې د مالیه وضع کول. څنګه کولی شو چې په یو تنخواه باندې په سیلري باندې په معاش باندې مالیات مونږه وضع کوو. مخکې له دې نه چې په مالیاتو په وضع باندې بحث وکړو، راځئ لومړی پېژنو چې مالیه څه ته ویل کېږي. لکه څرنګه چې په تعریف کې تاسو ته بهتره معلومه شوې ده، هغه جبري پیسې دي چې دولت له خلکو، شرکتونو یا مؤسسو څخه اخلي څو دولت د لګښتونو، خدماتو، پروژو او پراختیا لپاره یې وکاروي. یعنې هغه پیسې دي چې دولت له خلکو څخه په زور سره اخلي. جبري معنا دا ده چې په زور به تاسو دا پیسې ورکوئ، که ستاسو خوښه وي او که ستاسو خوښه نه وي. دولت دغه پیسې راټولوي او بیرته د خلکو د تعلیم لپاره، د خلکو د روغتیا لپاره، د خلکو د هوسایۍ لپاره او د هېواد د زیربناو لپاره بیرته څه کوي؟ مصرف کوي. په دې باندې خلکو ته زمینه سازي د تعلیم کوي، زمینه سازي د روغتیا کوي، زمینه سازي د تګ راتګ او ترانسپورټ کوي. دغه پیسو ته څه ویل کېږي؟ مالیه ورته ویل کېږي. لکه مثال کې راغلی، دولت له یو مامور څخه میاشتنۍ مالیه اخلي څو د همدغه مامور لپاره یا د دې مامور د کورنۍ لپاره روغتیا، تعلیم، امنیت او نور خدمات برابر کړي. دې ته موږ مالیه ویل کېږي. مالیه په اصل کې په 5 ډوله ده چې یو مستقیمه مالیه ده. مستقیم مالیه له هغه مالیې څخه عبارت دی چې ډایرکټ دولت له خلکو د معاشاتو څخه، د خلکو د ملکیت څخه، د خلکو د عوایدو څخه مستقیم ډول سره اخلي. او غیر مستقیم مالیه له هغه مالیې څخه عبارت ده چې دولت یې د توکو په مقابل کې اخلي. لکه کله چې موږ موبایل ته 50 افغانۍ جمع کوو، په هر 50 افغانیو کې دولت له موږ څخه 15 افغانۍ مالیه کټ کوي. یا مثال کې چېرته موږ بیل د دولت ته جمع کوو، نو په هغې کې موږ نه پیسې، اضافي پیسې کټ کوي. همدارنګه د تیلو په مصرف کې دولت له موږ څخه پیسې کټ کوي. کله چې موبایل اخلي په هغې باندې خپل ټیکس وي. لکه په پاکستان کې دا سیسټم شته ده، په موبایل په اخیستلو کې خپل ټیکس په تاسو دولت ته جمع کوئ. دې ته ویل کېږي غیر مستقیمه مالیه. معاش په اساس باندې مالیه بهتر تاسو معلومه ده چې هغه مالیه ده چې یو کس کارمند معاش واخلي او د معاش مقابل کې دولت ته څه ورکوي؟ ټیکس ورکوي. ګمرکي مالیه بیا له هغه مالیې څخه عبارت دی چې د تجار څخه د وارداتو او صادراتو په مقابل کې له هغوی څخه اخیستل کېږي. شرکتي مالیه له هغه مالیې څخه عبارت ده چې د شرکتونو او مؤسسو څخه اخیستل کېږي. دوی چې دلته راځي قراردادونه کوي، دوی چې دلته پیسې مصرف کوي، د دې پیسو په مقابل کې دولت ته هغوی مالیه ورکوي. څومره غټ قرارداد چې وکړي، لکه د کانونو قرارداد چې یا د چین چې افغانستان ته راځي، دلته د زیربناوې کوي یا پروژې ترسره کوي، د دوی څخه د قراردادونو په اساس باندې مالیات اخلي. راځو زمونږ موضوع ده د معاشاتو په اساس باندې مالیه. په معاشاتو باندې موږ څنګه کولی شو چې مالیه وضع کړو؟ معاشاتو باندې مالیه د وضع کولو لپاره موږ 3 قسمه کټګوري لرو. لومړی هغه کارمند چې د 1 افغانۍ څخه تر 15,000 افغانۍ پورې معاش ولري، له ده څخه مالیات نه اخیستل کېږي، یعنې صفر ده، معاف دي. او که چېرته یو کارمند له 15,000 1 افغانۍ څخه تر 12,500 افغانۍ پورې معاش ولري، نو ده څخه 2% افغانۍ اخلي. یعنې په هر 100 افغانیو کې 2% دولت کېږي جمع کېږي. او که چېرته یو کارمند له 12,501 افغانۍ څخه تر 1,00,000 افغانۍ پورې معاش ولري، نو ده څخه 10% مالیات اخیستل کېږي. او همدارنګه که چېرته یو کارمند د 1,00,000 څخه پورته معاش ولري، 2,00,000 افغانۍ ولري، 3,00,000 افغانۍ ولري، 4,00,000 افغانۍ ولري، نو د ده څخه عمومي څو فیصده مالیات اخیستل کېږي؟ 0% مالیات اخیستل کېږي. نو راځو موږ ګورو چې څنګه مالیاتو وضع کولی شو. فرض مثال که یو مامور د میاشتنۍ معاش 2,000 افغانۍ وي، نو له دې څخه به څو فیصده مالیات اخیستل کېږي؟ موږ لکه څنګه چې په دې کټګورۍ کې وویل، که چېرته یو کارمند 15,000 افغانۍ معاش ولري، د دې څخه 0 مالیات اخیستل کېږي. او که چېرته 12,500 افغانۍ پر معاش ولري، نو د نه 2% مالیات اخیستل کېږي. نو راځو لومړی موږ ګورو 7,000 افغانۍ دي. د 7,000 افغانیو څخه موږ 15,000 افغانۍ منفي کوو، ځکه چې په 15,000 افغانیو باندې معاش ته مالیه نه وضع کېږي. نو 7,000 څخه چې 15,000 افغانۍ منفي کړو، نو موږ سره 2,000 افغانۍ پاتې کېږي، چې بیا د 2,000 افغانیو 2% چې کله موږ راوباسو، نو دا فیصد علامه ختمو موږ او دا تقسیمو په څو باندې؟ په 100 باندې تقسیمو. نو موږ لیکو چې 2.30224 تقسیم 100. نو 2 صفرونه د 2 صفرونو سره ختمونه موږ سره څو پاتې کېږي؟ 40 افغانۍ پاتې کېږي. یعنې په 7,000 افغانیو باندې 40 افغانۍ ټیکس راځي. نو بیا چې د 7,000 افغانیو څخه 40 افغانۍ وباسئ، نو 6,980 افغانۍ نیټ سیلري، یعنې دا به کارمند ته ورکول کېږي او دا 40 افغانۍ به دولت ته جمع کېږي. نو په 7,000 افغانیو باندې
زموږ سره 40 ټیکس راځي. راځو دویم مثال ته، که چېرته یو کارمند 15,000 افغانۍ معاش ولري نو د څخه به څومره مالیات اخیستل کېږي. ګورئ تاسو معاش سیلري ته وګورئ. مونږ ویلو که چېرته یو معاش 15,000 افغانۍ وي نو د څخه 1% مالیات هم نه اخیستل کېږي. که چېرته 12,500 وي نو په ده باندې 2%، او که چېرته 1,00,000 افغانۍ وي نو په ده باندې 10% مالیات وضع کېږي. او که چېرته د 1,00,000 افغانیو څخه پورته وي نو په ده باندې 20% مالیات وضع کېږي. تاسو مثال ته وګورئ. اوس 15,000 افغانۍ د 2,000 افغانیو 2,500 افغانیو څخه پورته دي که نه، نو په دې باندې 2% وضع کېږي. بل ګورئ، یو مالیه خو په وضع شوله، بل 15,000 د 1,00,000 څخه کمې دي که نه، نو بالکل د 1,00,000 څخه کمې دي، نو په دې باندې 10% مالیات هم وضع کېږي. خو 15,000 افغانۍ خو د 1,00,000 څخه پورته نه دي که نه دي پورته، نو په دې باندې 20% مالیات نه وضع کېږي. نو په دې باندې صرف 2% او 10% مالیات څه کېږي؟ وضع کېږي. څنګه وضع کېږي؟ ګورئ، په مالیاتو وضع کې تر ټولو مهمه طریقه چې ده هغه دا ده، که چېرته داسې 2 ډوله مالیات تاسو ته راشي یا 3 ډوله مالیات راشي. فرض کړئ موږ ته 3 ډوله مالیات راغلي، نو لومړی به 20% مالیات وضع کوي، بیا به 10% او بیا به 2% وضع کوئ. نو ستاسو طریقه به صحیح راځي. داسې به نه کوئ چې اول 2% بیا 10% او بیا 20%. دا سوال به تاسو غلط راځي. نو څنګه کوو مونږ؟ نو 15,000 څخه 2,500 افغانۍ ځکه چې د هغې 2% کېږي، مونږ دا منفي کوو. نو چې 15,000 څخه 2,500 افغانۍ منفي کړو نو مونږ ته څو پاتې کېږي؟ 2,500. نو چې 2,500 افغانیو مونږ 10% راوباسو نو تقسیم 100، نو مونږ لیکو 2,500 یو صفر ورسره لیکو تقسیموي 100، نو 2 صفرونه د 2 صفرونو سره ختم، نو مونږ 2 صفرونه د دې 2 صفرونو سره څه شول؟ ختم شول. نو مونږ سره څو پاتې شولې؟ 250 افغانۍ. نو د 15,000 افغانیو څخه چې 2,500 روپۍ منفي کړو، د 2,500 10% څو راځي زموږ سره؟ 2,500 افغانۍ. بیرته چې دا تاسو کم عادت دی منفي کړی دا به راواخلئ د اخري عادت څخه. مونږ ویلي که نه چې 15,000 افغانۍ د معاش څخه معاف، د سیلرۍ څخه د ټیکس څخه معاف دي. نو 2,500 منفي 15,000، نو چې 2,500 د 15,000 څخه منفي کړي نو مونږ سره 9,500 افغانۍ پاتې کېږي. نو مونږ لیکو چې 9,500 ضرب 2 تقسیم 100. 100 باندې ځکه تقسیموو چې دا فیصد علامه چې مونږ کومه لیکل دا څه شي؟ ختم شي زموږ سره. نو 2 صفره مونږ لیکو 15 12 یو حاصل 9 2 14 او یو 15 تقسیم 100 کوو مونږ، نو 2 صفرونه د 2 صفرونو سره ختم، نو مونږ سره څو پاتې شول؟ 1,500 افغانۍ پاتې شولې. نو واپس راځو مونږ 2,500 جمع 1,500 نو مونږ سره څو راځي؟ 400 افغانۍ ټیکس راځي. نو چې د 15,000 افغانیو څخه 400 افغانۍ وباسئ نو 4,600 افغانۍ د کارمن نیټ یا سوچه تنخواه پاتې کېږي، او 400 افغانۍ به دولت ته څه کوي؟ جمع کوي. به کارمند 1,20,000 افغانۍ معاش مونږ سره ولري نو په دې باندې 100 ډوله مالیات وضع کېږي. ګورئ مونږ مثال ته ګورو، نو د معاشات د 15,000 افغانیو څخه همدارنګه 2,500 همدارنګه د 1,00,000 څخه او د 1,00,000 څخه پورته معاش لري، نو په دې باندې 3 ډوله مالیات وضع کېږي. نو راځو لومړی په دې باندې 20% مالیات وضع کوو، 20% بیا 10% بیا 2% مالیات وضع کوو. نو څنګه وضع کوو؟ نو مونږ راځو 1,20,000 څخه د 1,00,000 افغانۍ وباسو، نو مونږ سره څو پاتې کېږي؟ 20,000 افغانۍ پاتې کېږي. نو 20,000 ضرب 20 تقسیم 100 کوو، نو دا راځي مونږ سره 1 او 4 صفره د 2، نو دا تقسیموو په څو باندې؟ په 100 باندې، نو دا 2 2 4 کېږي. نو 2 صفرونه چې ختم شي نو مونږ سره څو پاتې شول؟ 4,000 افغانۍ پاتې شولې. نو په 1,20,000 کې 20% زموږ سره څو راځي؟ 4,000 افغانۍ راځي. بیا واپس دا 1,00,000 افغانۍ راخلو له دوی څخه 2,500 تر څو پورې مونږ ته 10% مالیات پته ولګېږي. نو چې 1,00,000 افغانۍ له 2,500 څخه منفي کړي نو 8,500 افغانۍ پاتې کېږي. نو چې په دې باندې 10% مالیات وضع کړي نو 8,950 افغانۍ کېږي. بیا راځو دا 2,500 افغانۍ له دوی څخه 15,000 افغانۍ منفي کوو، ځکه چې 15,000 افغانۍ باندې مالیات نه وضع کېږي. نو مونږ سره 9,500 افغانۍ کېږي، چې 9,500 افغانۍ د 2% څو کېږي؟ 1,500 افغانۍ کېږي. نو بیا مونږ 4,000 افغانۍ 8,950 افغانۍ او 1,500 افغانۍ دا ټول سره څه کوو؟ جمع کوو. نو مونږ سره ټوټل برابرېږي 2,900 افغانۍ. بیا چې د 1,20,000 افغانیو څخه 2,900 افغانۍ وباسئ نو ټوټل
اصلي سیلري د کس څو پاتې کېږي 1,07,000 افغانۍ به دا کس اخلي او 12,900 افغانۍ به په 1,20,000 افغانیو کې دولت ته څه کوي جمع کوي. نو دا و زموږ د نن ورځې درس څنګه کولی شو مونږ چې په یو معاش باندې مالیات وضع کړو. نو که کومه برخه کې مشکل لرئ یا کوم یو سوال کې مشکل لرئ نو تاسو کولی شئ مونږ ته په کمنټس کې ولیکئ او انشاءالله د هغې حل به له تاسو سره شریکو.